دا زما ارمان دی زچی وای ملنګ د مدینه وای کاش کی چی غلام وای یا رسول استاد شنی روزی دا زما ارمان دی زچی وای ملنګ د صحابیاتو د ژوند پلوشه. درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د صحابیاتو د ژوند د پلوشو وخبرونو ته. ګرځیدای دشتو کې مجنون وای تل می ښکلولی خاورې یاره ستاسو د کوڅې وای کاش کې چې غلام وای یا رسول ستا د شنې روضې. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د صحابیاتو د ژوند پلوشې. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د څو صحابیاتو رضی الله تعالی عنهن په هکله معلومات درکړو چې په هغو کې لومړنۍ حضرت غزیه بنت جابر رضی الله تعالی عنها ده. نوم یې غزیه، د پلار نوم جابر بن حکیم، د خاوند نوم ابوالعسکر بن حارث، د زوی نوم شریک او د دې کنیه ام شریک قریشیه ده. حضرت غزیه بنت جابر او خاوند یې دواړو د اسلام مقدس دین منلی او حضرت غزیه د قریشو ښځو ته تلل او راتلل کول او هغو ته د اسلام بلنه ورکوله. د قریشو هغه ښځې چې لا د اسلام په مقدس دین باندې نوې مشرفې شوې حضرت غزیه به د هغو کورونو ته ورتله او هغو ته به د اسلام مقدس دین طرف ته بلنه ورکوله. څه وخت چې ابو جهل او عقبه بن ابي معیط د هغې له تبلیغي دریځ څخه خبر شول نو دواړو ورته وویل که چیرې ستا قوم نه وای نو موږ به تاسې سره داسې او داسې کړي وای، یعنې تاسو به مو تعذیب کړي وای، ولیکن موږ تا خپل قوم ته لیږو چې څه تا سره ستا قوم کوي هغه به در سره کوي. کله چې د حضرت غزیه بنت جابر رضی الله تعالی عنها خاوند ابوالعسکر مدینې منورې ته هجرت وکړ نو د حضرت غزیه خپلوان ورته راغلل او ورته وویلې آیا ته د خپل خاوند په دین یې کومه دین چې هغه منلی؟ حضرت غزیه بنت جابر نه ویریږي، په دین باندې ثبات او استقامت لري، صبر کوي، داسې ورته وایي پر الله سوګند زه د هغه پر دین یم کم د اسلام دین چې زما خاوند منلی ما هم هغه دین منلی. راشئ خویندو میندو د غزیه بنت جابر رضی الله تعالی عنها سیرت واورئ چې د اسلام لپاره څومره کړاوونه څومره تکلیفونه برداشت کوي خو بیا هم د احد نارې وهي په خپل دین باندې په خپل اسلام باندې ثبات او استقامت لري. تاسو څه کړي؟ نو خپلوانو ورته د تعذیبولو خبره وکړه چې تا به تعذیب کړو کنې دین نه وګرځه. کله چې د حضرت غزیه بنت جابر رضی الله تعالی عنها خپلوانو حضرت غزیه ته وویله چې د دین نه وګرځه خو هغه ونه ګرځېدله نو بیا د حضرت غزیه بنت جابر رضی الله تعالی عنها خپلوانو حضرت غزیه په لوڅ اوښ باندې سپاره کړه او په دې مبارکې باندې شات او ګبین وسکل ځکه شات سړی تږی کوي. نو کله چې په دې باندې شات او ګبین وڅکل او اوبه یې ورڅخه منع کړې تر دې چې د لمر ګرمي ډیره زیاته شوه او ورځ نیمې ته ورسېده او نږدې شوه چې هغه مبارکه هلاکه شي او له منځه ولاړه شي. د حضرت غزیه بنت جابر رضی الله تعالی عنها خپلوانو تر 3 ورځو پر همدغه حالت حضرت غزیه پرېښودله او بیا یې هغې ته وویل
د خپل خاوند دین پرېږده او هغې به همدا ویل چې احد احد الله یو دی الله یو دی شریک نه لري. کله چې په مبارکې باندې تنده ډیره سخته شوه او ډیره کمزورې شوه نو یو ناڅاپه د آسمان له طرفه بوکه راښکته شوه او پاس پر سینې باندې ځوړنده ودرېدله. هغې مبارکې ورڅخه اوبه وڅکلې، بیا بوکه پورته شوه او چې ورته یې وکتل نو ویې لیدله چې هغه د آسمان او ځمکې ترمنځ ځوړنده ده. نو بوکه بیا راښکته شوه، هغې مبارکې بیا ورڅخه اوبه وڅکلې، بوکه بیا پورته شوه او بیا راښکته شوه او دا دریم ځل و او هغې بیا ورڅخه اوبه وڅکلې تر هغې چې په اوبو سره ښه سیرابه او مړه شوله او څه نه څه اوبه یې په خپل سر او په خپل جامو باندې هم واچولې. کله چې د هغې قوم هغې ته راغلل او اوبه یې ولیدلې نو هغې ته یې وویلې ای د الله دښمنې تا ته اوبه له کومه شوې؟ هغه مبارکه ورته څه وایي؟ دا یوه روزي ده چې الله ما ته را په برخه کړې ده. انه رزق رزقنیه الله، دا رزق دی چې د الله له طرفه ما ته راکړ شوی دی. نو هغوی ورپورې وخندل او بیا چې هغو د خپلو اوبو لوښي وکتل نو لوښي هماغسې له اوبو ډک څنګه چې هغو سره تړلي پریښي ول. نو هغوی له دغه کاره په تعجب او حیرانتیا کې شول. نو بالاخره هغو ویل بېشکه هغه چې تا ورباندې ایمان راوړی موږ هم ورباندې ایمان راوړو. بیا هغوی الهي پیغمبر ته لاړل او د هغه تر مخه یې د خپل اسلام اعلان وکړ. تاسو ګورئ خویندو او میندو، د حضرت غزیه بنت جابر رضی الله تعالی عنها صبر او استقامت ته چې په خپل دین باندې څومره ثابت قدمه ده. هغه چې کله په خپل دین باندې ثبات او استقامت غوره کوي، چې کله تږې کیږي الله رب العزت د آسمان نه هغې مبارکې ته اوبه رالیږي. نو خویندو د دنیا په خواهشاتو کله هم مه دوکه کیږئ، خپل رب ته رجوع وکړئ، په دې باندې پوه شئ چې الله د څه لپاره پیدا کړي یاست. د مسلمان خور اعمال باید څنګه وي، د مسلمان خور اخلاق باید څنګه وي، د مسلمان خور هغه جامه چې اغوندي باید هغه څنګه وي. که تاسو خپل اعمال، خپل اخلاق، خپلې کړنې او خپله جامه د الله او د الله د رسول د وینا مطابق تیار کړل، الله به تاسو جنت ته بوزي. که نه الله څخه به مسئول یاستئ او الله به ستاسو نه سخته پوښتنه کوي. او وروسته د دې نه چې هغه مدینې منورې ته هجرت کوي، ځان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بخي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې حدیث روایت کوي: من قال حين يفرغ من طعامه الحمد لله الذي أطعمني وأشبعني وآواني بلا حول مني ولا قوة فقد أدى شكر الطعام. او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عادت و چې کله به ډوډۍ خوړله دا دعا به یې کوله: اللهم انت اطعمتنا وسقيتنا وآويتنا فلك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنك. نو حضرت غزیه بنت جابر رضی الله تعالی عنها په خپل اسلام باندې، په خپل دین باندې ثبات او استقامت غوره که او الله رب العزت په دې باندې ثابته وساتله تر دې چې د نړۍ نه یې سترګې هم په اسلام باندې پټې کړې. الله دې جنت د هغې ځای وګرځوي. دویمه، حضرت لیلی بنت ابي حیثمه رضی الله تعالی عنها، نوم لیلی، د پلار نوم ابو حیثمه بن حذیفه او هغې مبارکې دوه هجرتونه کړي دي. لومړی هجرت حبشې ته او دویم هجرت مدینې منورې ته او دوه قبلو ته یې لمونځ کړی، هم بیت المقدس ته او هم کعبې ته. حضرت لیلی رضی الله تعالی عنها د عامر بن ربیعه سره نکاح کړې ده او دواړو حبشې او بیا مدینې ته هجرت کړی او ورور سلمان بن ابي حیثمه رضی الله تعالی عنها دی.
دا دی لیلی د هغه څه په باب چې د هغې او د عمر بن خطاب ترمنځ پیښ شوي یادونه کوي او دا د حبشې له وتلو څخه لږ تر مخه و. هغه وایي حضرت لیلی بنت ابي حیثمه رضی الله تعالی عنها وایي عمر بن خطاب چې لا مسلمان شوی نه و نو د نورو خلکو څخه زیات پر موږ باندې چې اسلام مو منلی و له شدت او سختی څخه کار اخیست او کله چې موږ حبشې ته د وتلو لپاره ځانونه برابر کړل نو عمر راغی او زه پر خپل اوښ باندې سپره ومه نو ما ته وویلې الی عین یا ام عبدالله چیرته ای د عبدالله مورې نو حضرت لیلی رضی الله تعالی عنها فرمایی چې ما ورته وویلې آزیتمونا فی دیننا فنذهب فی ارض الله حیث لا نؤذى فی عبادة الله فقال عمر صحبکم الله بالسلامه. تاسې موږ ته د دین په باب اذیت او تکلیف ورسوه نو موږ د الله پر ځمکه روانیږو او هغه ځای ته ځو چې هلته موږ ته څه تکلیف نه رسول کیږي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویلې الله دې په سلامتی سره ستاسې ملګری شي او ما ته څه تکلیف ونه رسوه نو ما ته څرګنده شوه چې هغه پر موږ باندې زړه وسوځوه. نو بیا ما ته زما خاوند عامر بن ربیعه راغی او چې هغه مې له حاله خبر که نو ما ته یې وویل آیا ته هیله کوې چې هغه به اسلام ومني ترجین ان یسلم. نو ما وویل هو پر الله سوګند زه د دې هیله کوم. نو زما خاوند ما ته وویلې پر الله سوګند هغه نه مسلمانېږي څو چې د خطاب خر مسلمان نشي یعنی د خطاب د خره مسلمانېدل ممکن نه دي نو حضرت عمر هم نه مسلمانېږي. همداراز د ابو حیثمه لور خپل فراست خپل جور فکر وښود او ډیر وخت لا تیر شوی نه و چې فراست رښتیا شو او هیلې واقعیت پیدا که او عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د اسلام په منلو سره د هدایت لاره وموندله او د هغه اسلام منل د دین د قوت او عزت سبب وګرځید. د اسلام لا د الهی پیغمبر تر حمزه په اسلام منلو سره قوي او ټینګه شوه او څه وخت چې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د اسلام مننه وکړه او له باطل څخه حق ته وګرځید نو بیا د مسلمانانو لمونځ په څرګند ډول سره وشو او بیا همدغه عمر دی چې په ښکاره مدینې ته هجرت کوي او د قریشو غونډې ته ورځي او قریشو ته د خپل هجرت خبره کوي او هر څوک چې د هغه مخه ونیسي هغه به د بد عاقبت سره مخامخ شي. نو هماغه و چې قریش وویرېدل او چا د هغه د مخې نیولو او تکلیف رسولو جرأت ونه کړی شو. ام عبدالله حضرت لیلی بنت ابي حیثمه رضی الله تعالی عنها د خپل خاوند عامر بن ربیعه او خپل زوی عبدالله سره حبشې ته لاړل څو هلته د خپل رب عبادت په ازادي او خوښي سره وکړي او بیا چې لا نجاشي اسلام ومنه او د قریشو لیږل شوو کسانو ته مهاجرین تسلیم نه کړل او په دې سره مهاجرین د قریشو له تعذیب او تکلیف څخه وژغوره شول لا د ډیرې خوشحالي سره مخامخه شوه او بیا چې مهاجرین له حبشې څخه په خپله خوښه مکې ته ستانه شول او ویلیدل چې الهي پیغمبر مدینې ته هجرت کړی نو دوی هم مدینې منورې ته مخ په تللو شول. د امام احمد په روایت د حضرت لیلی رضی الله تعالی عنها زوی عبدالله بن عامر ویلی دی الهي پیغمبر زمون کور ته راغی او زه په دغه وخت کې کوچنی هلک وم نو زه له کوره د لوبو دپاره ووتم نو مور مې راته وویل ای عبدالله راشه چې خرما درکړمه. نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته وویلې وما اردت ان تعطیه تا د څه اراده کړې ده چې هغې ته یې ورکړې؟ زما مور وویل زه غواړم چې هغه ته خرما ورکړم. نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویلې اما انک لو لم تعطیه شیئا کتبت علیک کذبتون که تا دا کار نه وای کړی نو پر تا باندې دروغ لیکل کېده چې خپل زوی دوکه کوي چې راشه خرما درکړم خو هغه راغواړي بیا نه ورکوي. نو څومره ښه دی ای زما باداره ښوول د ستا څومره قوي دی تهذیبول د ستا او زه به په څه تعجب وکړم چې الله تعالی په ادب کړی او ستا ادب ورکولې ښه ګرځولی دي. ای د لویو نیکو اخلاقو خاونده ما احسن تعلیمک یا سیدی یا رسول الله وما اشد تهذیبک ولكن ما لی اعجب وقد ادبک ربک فاحسن تأدیبک یا ذو الخلق العظیم.
د عبدالله بن عامر کورنۍ همیشه د الله او د هغه د رسول عهد سره وفا کوونکې وه او تر مړینې په همدغه حالت سره وه. الله رب العزت دې په هغوی رحم وکړي او الله دې جنت د هغو ځای وګرځوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. دا زما ارمان دی زه چې وای ملنګ د مدینې وای کاشکې چې غلام وای یا رسول ستا د شنې روضې دا به مې فخر و دنیا کې چې اوسېدلی ستا په خوا کې ډېر به وم خوشحاله ناست چې وای ډاګو کې د مکې وای ډېر به وم خوشحاله ناست چې وای ډاګو کې د مکې. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. درېیمه حضرت جمیل بنت یسار رضی الله تعالی عنها. نوم یې جمیل د پلار نوم یسار مزنی ورور لوی عزتمند صحابي حضرت معقل بن یسار رضی الله تعالی عنها چې په حدیبه کې د ونې څانګې د الهي پیغمبر له مخه څخه پورته کولې او محمد رسول الله د ونې لاندې د خلکو سره بیعت کوه. حضرت معقل بن یسار رضی الله تعالی عنها ویلی دي لقد رأیتنی يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 1400 قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر. بتحقیق ما د ونې په ورځ ولید او پیغمبر د خلکو سره بیعت کوه او زه د هغه له سر څخه د ونې د څانګې پورته کوونکی وم او موږ 1400 کسان وو. معقل بن یسار وایي موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مرګ بیعت ونه که ولې موږ ورسره دا بیعت وکړه چې تیښته به ونه کړو. همدغه معقل بن یسار دی چې د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه په زمانه کې هغه د بصرې امیر مقرر کیږي او هغه په بصره کې یو نهر کڼي چې هغه نهر د هغه په نامه سره یادیږي یعنی نهر معقل. د ابو نعیم په روایت سره حضرت عبیدالله بن زیاد د معقل پوښتنې ته چې د مړینې په ناروغۍ کې ورغی نو معقل ورته ویل زه تاته د یو حدیث یادونه کوم که زه د ناروغي په دغه حالت کې نه وی نو ما دغه یادونه نه کوله. ما له الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی چې محمد رسول الله به ویل ما من عبد استرعاه الله رعیة فلم یحطها بنصیحة الا لم یجد رایحة الجنة. رواه البخاری. نشته یو بنده چې الله ورڅخه د رعیت د پاللو غوښتنه وکړي او هغه رعیت ته نصیحت ونه کړي مګر دا چې هغه به د جنت بوی ونه مومي. نو څومره ډیر ښه موعظه او نصیحت دی چې څوک مري هغه یاده کړي ځکه کیدای شي چې څوک یې واوري هغه له مړینې مخکې توبه وکړي او څومره موعظې ډیرې کیږي او پند اخیستونکي ډیر لږ دي. الله دې موږ ته عمل نصیب کړي. اوس حضرت جمیل بن یسار رضی الله تعالی عنها سره د حضرت معقل بن یسار د تره زوی ابوالبداه غواړي چې نکاح وکړي. د حضرت معقل بن یسار د تره زوی ابوالبداه معقل ته راغی او د نکاح کولو په غرض ورڅخه یې ځان ته د هغه د خور جمیل غوښتنه وکړه او چې معقل د هغه غوښتنه ومنله نو بیا ابوالبداه ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته ورغی او له هغې څخه یې د واده جامه چې ورسره وه په قرض او په عاریت وغوښتله او هغې به له هیچ چا څخه چې واده به یې کوه نه منع کوله. نو هغې به د واده جامه ورکړه او واده به ترسره شو. دا جنتیانې بیبیانې وې چې دوی به د واده جامه هم نه درلودله دا به یې په امانت راوړه وا به یې اغوستله بېرته به وویستله ورکړه. نن راشئ خویندو او میندو د خپل وادونه وګورئ. آیا کومه جامه چې تاسې په وادونو کې اغوندئ مسلمانه خور ده اغوندي؟ هغه خور او هغه مور چې د الله په وحدانیت او د محمد رسول الله په رسالت باندې عقیده لري هغه یې اغوندي.
دا جامې خو د هغه چا دي چې هغوی د الله د وحدانیت او د محمد رسول الله د رسالت نه لرې دي، ځکه دا بربنډې جامې دي او الله به دغه جامې دغه ښځو ته په جهنم کې ور اغوندي. نو راشئ خویندو د الله نه وویریږئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناو ته غوږ کیدئ، د دنیا په محدود ژوند باندې مه دوکه کیږئ. نو کله چې به معقل خپلې خور جمیل ته راغی نو هغې به ورته ویل نن ورځ له قرآن څخه څه نازل شوي دي هغه ماته ووایه. نو هغه به ورته د نازل شوو خبر ورکه، او که به له قرآن څخه څه نه و نازل شوي نو ورته به د الهي پیغمبر د اوریدل شوو احادیثو یادونه کوله. نو د هغو پوښتنې د دنیا او د هغې د متاع په باب نه وي، بلکې د هغو پوښتنې د آخرت او په آخرت کې د نیکمرغه ژوند د لارو او عاملو او د الله د رضا او فضل احسان او انعام د حاصلولو په باب وي. نن راشئ تاسو قدرمنو اوریدونکو د خپل ژوند وګورئ چې ستاسو ژوند څنګه تیریږي. ابوالبداح الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې په لمانځه کولو باندې ملازمت او مداومت کوه، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به یې تل لپاره مونځ په جمع سره کوه، او څنګه به چې لمونځ وشه نو ژر به کور ته روانېده، او د الهي پیغمبر د عادت و چې هغه به د خپلو اصحابو خبر اخیست، ولې هغه به یې نه لیده. ابوالبداح چې د حضرت جمیل رضی الله تعالی عنها خاوند و هغه به یې نه لید. نو له خپلو اصحابو څخه د هغه په باب پوښتنه وکړه. صحابه و کرام ورته ویلې هغه څنګه لمونځ وکړي زر خپل کور ته ځي. نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو اصحابو ته امر وکړه چې هغه ته خبر ورکړي چې تا الهي پیغمبر غواړي، راشه تا سره کار لري. بیا چې څه وخت هغه لمونځ وکړه او غوښتل چې زر خپل کور ته روان شي، نو صحابه و کرام ورته وویلې تا الهي پیغمبر غواړي. نو هغه بیا ژر کور ته روان نشو او الهي پیغمبر ته په انتظار کې پاتې شو. نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خپل مبارک مخ واړوه او ورته وویلې ما بالک یا ابوالبداح اذا فرغت من صلاتک اسرعت الى دارک. ای ابوالبداحه څه دي تا لپاره کله چې لمانځه څخه فارغ شي نو خپل کور ته جلتي کوې زر روانیږي. ابوالبداح ورته څه وایي؟ خویندو و میندو ډېر زیات متوجه اوسئ. هغه ورته وایي یا نبی الله انا وزوجي نملك ثوبا واحدا ارتضيه ثم اطلع الى المسجد فاصلي فيه فاذا فرغت من صلاتي انطلقت الى داري فأخلعه وترتديه الزوج فتصلي في وقتها فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم لهما بخیر. هغه مبارک ورته څه وایي ای د الله رسوله، ای د الله پیغمبره، زه او ښځه مې یوه جامه لرو، زه هغه اغوندم بیا زه مسجد ته راځم مونځ په جمع کوم، نو کله چې زه لمانځه څخه خلاص شم نو زه خپل کور ته ځم او هغه له ځانه اوباسم بیا یې زما ښځه اغوندي نو هغه پکې لمونځ په خپل وخت کې کوي. واورئ خویندو، واورئ ورونو چې هغو د خپل ژوند څنګه تیر کړی، الله به دې ورته جنت نه ورکوي. نن تا زما وروره د خپل د جامو حساب کړی؟ تا ګرانې خورې او مورې د خپلو جامو حساب کړی؟ د الله د نعمتونو شکر دې ویستلی، د الله نه ویرېدلی یې؟ او کومه جامه چې ته اغوندې دې ته متوجه شوې چې آیا دا جامه هغه جامه ده چې الله او د الله رسول ماته ویلې، او که دا هغه جامه ده چې د دې په اغوستلو باندې الله په ما باندې لعنت وایي، د الله په غضب کې ګیرېږم. مرګ درته راځي خورې، مرګ درته راځي مورې، د مرګ نه خلاصون نه لرې. نو راشه د خپل قبر یو باغ د باغونو د جنت نه وګرځوه، خپل قبر د جهنم د کندو نه یوه کنده مه ګرځوه، د الله نه وویرېږه. د دې صحابیاتو رضی الله تعالی عنهم مبارک سیرت واوره چې دوی څنګه ژوند تیر کړی او ستا ژوند څنګه تیریږي. کله چې کور کې څنګه جامه اغوندې، چې کله بازار ته ځې څنګه جامه اغوندې چې میلې کوې، او چې کله ودونو ته ځې کومه فاسده جامه اغوندې. الله به په تا باندې مرګ نه راولي، د الله نه نه ویرېږي. زما یو دوست هغه ماته قصه کوله چې داسې یو خور وه چې فاسده جامه به یې اغوستله، د خپل ویښته به یې واړه کول، اتفاقا مړه شوه. هغه موږ ښخه کړه چې کله کور ته راغلو نو د ورور د جیبه یې په قبر کې څه پریوتي ول، ما ته یې ویلې چې زو هغه قبر لوڅوو او هغه څیز راوباسم.
زه ورسره لاړم ما ورته ویلې چې زه خو قبر نه سپړم خپله هغوی قبر وڅپړه چې کله یې وڅپړی ویښتان یې دومره اوږد شوي وه چې په هغو باندې شخه تړل شوې وه نو ما ته یې ویلې ته چاړه راوړه چې دا ویښتان یې کټ کړو دا خلاصه کړو ما ورته ویلې چې دا د الله عذاب دی زه نشم کولی خپله هغو چاړه راواخیست خینچي یې راواخیسته تر څو د هغې پښې په هغو ویښتو باندې چې تړل شوې وه خلاصه کړي چې کله قایچي او چاقو ور وړاندې کړه لکه یو انفجار د بم چې وي دغسې ناره شوه او دواړه ورونه هلته بېهوشه پرېوتل وخت لا تیر نه و چې دا دواړه هم ورپسې لاړل نو خورې د الله نه وویرېږه اخلاق دی اعمال دی جامه دی د الله د دین مطابق عیاره کړه مرګ دی ورځې الله ته به درېږې الله به درنه پوښتنه کوي د داسې صحابیاتو ژوند واوره او د هغو سیرت واوره تر څو چې الله تا ته هدایت وکړي په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوس زما ارمان دی زه چې وای ملنګ د مدینې وای کاشکې چې غلام وای یا رسول ستا د شنې روضې رنګ ته مې ګوره چې تک تور یم په لمبو سوی لکه سکور یم راکړه ملهمونه ګرانه پر هرو ته د سینې وی راکړه ملهمونه ګرانه پر هرو ته د سینې دا زما ارمان دی زه چې وای ملنګ د مدینې وی کاشکې چې غلام وی یا رسول ستا د شنې روضې ته یم عجم کې بې مثاله یم ارمان جستا د وصاله کله به سبا شي دا د هجرانونو تورې شپې وی کله به سبا شي دا د هجرانونو تورې شپې دا زما ارمان دی زه چې وای ملنګ د مدینې وی کاشکې چې غلام وی یا رسول ستا د شنې روضې په زړه زخمي زه عباسي یم ستا د دیدن ډېر ارماني یم ګرځم په صحراو زه څیرې ګریوان او لوڅې پښې وی ګرځم په صحراو زه څیرې ګریوان او لوڅې پښې تا زما ارمان دی زه چې وای ملنګ د مدینې وی کاشکې چې غلام وی یا رسول ستا د شنې روضې